افغان ځواکونو نن یو ځل بیا څنګه پر طالبانو خطرناک عملیات ترسره کړي. د چې دغه عملیات یې چیرته ترسره کړي، څومره طالبانو ته یې پکې مرګ ژوبله اړولې، په دغه ویډیو کې راسره وګورئ. یو چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ. افغان ځواکونو د غزني ولایت په مرکز کې 18 طالبان وژلي او 12 نور یې ټپیان کړي دي. ملي دفاع وزارت د خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو تېره ورځ د غزني په مرکز ارزو خرد او ارزو کلان اړوند سیمو کې پر طالبانو عملیات ترسره کړي چې د یادې ډلې یو شمېر وسلې او مهمات یې تخریب کړي دي. خبرپاڼه وایي چې افغان ځواکونو د طالبانو 2 قرارګاوې هم له منځه وړي دي. په بل راپور کې ملي دفاع وزارت وایي د هلمند په نادعلي، سنګین او مارجې ولسوالیو کې افغان ځواکونو تېره ورځ پر طالبانو هوایي بریدونه کړي چې په پایله کې 9 طالبان وژلي دي او 10 نور یې ټپیان کړي او د طالبانو د وسلو مهماتو زیرمه هم له منځه وړې ده. بل راپور کې ملي دفاع وزارت وایي نن سهار د افغان کمانډو ځواکونو له لوري د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې پر طالبانو هوایي برید ترسره شوی دی چې په پایله کې 13 طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. په همدې حال کې بیا د کمانډو ځواکونو لوري 42 نفره له طالبانو سره د اړیکو په تور نیول شوي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.